والله ترى سره کله ګوري وای ګوري خطا والله لک سره زه سره صحیح ده لا زه څه نسته خو ته ووایه که نه بس د ګلو نه نازکې دي لږ مخکې شم زه در سره کړی وایم زه زه در سره وایم او دغه سلیکشن سره وای استاد نو بیا به کار سمي ها سمه ده اوکې او زه خشته غزل ته یم خشته غزل ورته وای 400 واله پکې وستایا په 400 والی خو تا والله جان د شکرم لیونی سپیرنی نه یاره ځان پکې وستایا زه تنګي مزه زه پکې تنګي واستایم ځه تنګي پکې وستایا ځه اوجه کله په شایسته دی زما خالد خان ته څه کې اوس کتاب راغشتی که څه ځان سره لګي ګونه خوبونه یوسي بس وره کنه استاد سمه زه دا مایک میوټ کوم دا نکان پکې شور کوي بس سمه عجیب خلق دي دستر ګونه خوبونه یوسي کولی زمون کلی تراشی زمون لونه یوسي کولی زمون کلی تراشی زمون لونه یوسي مونږ ملمانه ورته د زړه په کور کې ځای ورکوو مونږ ملمانه ورته د زړه په کور کې ځای ورکوو عجیب خلق دي د سترګو نه خوبونه یوسي عجیب خلق دي د سترګو نه خوبونه یوسي کولی زمونږ چم تراشي زمونږ لونه یوسي کولی زمونږ چم تراشي زمونږ لونه یوسي خدای ګودې خپل ساده زړګي ته حیران شوی یما خدای ګودې خپل ساده زړګي ته حیران شوی یما زما یوا خبر نورستا پندونه یوسي زما یوا خبر نورستا پندونه یوسي کولی زمون کلی تراشي زمون لونه یوسي کولی زمون کلی تراشي زمون لونه یوسي عجیب خلق دي د سترګو نه خوبونه یوسي عجیب خلق دي د سترګو نه خوبونه یوسي کولی زمون کلی تراشي زمون لونه یوسي کولی زمون کلی تراشي زمون لونه یوسي تاسې د خدای کوئ ډېر ښایسته ډېر څه پنډونه یې نه خوځول نور سره ته یاد دي که نه بس پنډونه یوسي هلکه دا ګوډې غټ جوړ شي ما ډېره نه راځي زه ګوډې غټ شاعر نه یم ملا زه به لکه روستو صحیح ده عطاالله خان به ډېر غټ شاعر ستاسو جوړ کړي 400 خالد ستایا بس نور غم مه کوه تنګي ووهله تنګي کلی ښه ښایسته زه به دې ناستو ملګرو کې دا کوم چې ګولۍ 400 ستایا 400 ملګرو یو سړی ښه کمنټ نشي کولی که نه نو بېکاره کمنټ مه کوئ صحیح ده دا هم یو غټ ټیلنټ غواړي چې سړی راشي شي په مخه چاته څه ډالۍ کړي که هغه مات ګوډ ولینئ صحیح ده نو مهرباني کوئ چې اپریشیټ کولی نه شئ نو بد کمنټ مه کوئ ښه میوټ ولا ورکوي په بلاک باندې وباسئ میوټ ورکوه عطاالله خانه میوټ ورکوه درز ورکوه داسې درز ورکوه که څه ته مسکانې ورته توره لوپټه په سره کړې مخه سره په بلاک راکړه قلم د سره نشته مړه پرېږده موږ وایو چې هر سړی ګوري مسافر دی ټول مسافر ګوري دا ځکه په پاکستان کې لا یو کار نه کوي دا ټول مسافر دي دا چې کوم موږ ګوري دا ټول او دا خبره صحیح ده زموږ په شان دی صحیح ده نو د مسکان په لایف کې ډېرې کمې غلطې کمنټ ډېرې کمې کېږي چې زر کسان ناست دي په زرو کې به یو 2 کسان چې کوم دی غلط کمنټ کوي نور به 2 کم زر کسان به صحیح کمنټ کوي تالاب کې چې یو ټول تالاب ګنده کوي دې پوهېږي نه مړه دې ته داسې تالاب به څنګه ګنده کوي مگرمچان ورته ګیر چاپېره ناستي داسې پې ور حمله شي چې یو یې میوټ کوي بل یې انمیوټ کوي اکثره ما لیدلی دي یو یې میوټ کړي او بل چې میوټ کوئ هغه بېرته انمیوټ شي دواړه سره خطا د یو ملګري یو شعر لیکلی یا چې فقره لیکلی هر څه لیکلی ده که نه په اردو کې لیکلی دی وایي لڑکیوں کی قدر کیا کرو پاگلو ان کے تو بال بھی 300 روپے کلو بکتے ہیں 1500 روپے کلو باندې خرڅېږي خو سمجھ نه آئی دا اردو یو شعر دی تاوالله دغه اردو یو شعر دی
ویانا تیری وداسي جانا تیری وداسي وستا ښکلې ښکلې سترګې او زړګي زمانه وباسي. ډېر ښه. انا ته باندې باسي انا ته څنګه شعر ولي ته بیا وای انا هې باسي ویزړه مې ورله ورکړه د ګلونو څنګه ویره خدای پاکه یو خو مسکان تر ورکو د ګلونو په سرو پاڼو کې ها بې وفا وي چې ته وغورځو په کاڼو کې. ته دومره ظالم یې چې تا وغورځو په کاڼو کې. نو بیا هغه کاڼو کې خراب شو کوم بیا ډېر خوشاله اوسې. مننه. وی ودونه بخانه شي دیدنونه پکې وشي. وی ودونه بخانه شي دیدنونه پکې وشي. زاړه یاران یو ځای شي سلامونه پکې وشي. زیره مون خو ډېر زیات شعرونه وویل خپل لاسونه ملامات که داسې کار وکړو جز په مسکان نه څه وورو. زه ورته دا یو شعر وایم بیا د مسکان مونږ ته غزل ډالۍ کړي. وایي کله به ګل کله باران یادو، کله به ګل کله باران یادو، کله به ځان کله ارمان یادو. زمونږ څوک دی چې به مونږ یادوي، زمونږ څوک دی چې به مونږ یادوي، لیوني مونږ یو چې 400 واله یادو. درېږه خو یې نه خوځوي. قسم په خدای چې مسکانه سار شي او مازیګر شي او تاولا جان دا مرچ او دا مرچکي یو ځای کړي دي او وروره لکه د وږي بس پس 400 والي د پاسه چې شازه زه اوس مسکان ته داسې کار وکړه یو ښایسته غوندې غزل ډالۍ کړه موږ به ځان میوټ کړو. زه خو نه میوټ کېږم ما سره اپشن نشته د میوټ. زه غزل ووایه زه تولا ته هم ځان میوټ کا خالد خان ته هم ځان میوټ کا قربان. زه خو نه میوټ کېږم ولې چې ما سره اپشن نه راځي. د بل ملګري یو دغه لیکلی اطولا جان ساگر نہ جانے کون دعائے میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. دا کمنټونه ریډ کوه د خلک پکې شاعري لیکي دا وایا په دې ډېر ټایم لګي په دې لیکلو باندې. نو ته وایا ته چې د پاره ناشې لکانو هغه ټوپو والا خلک څه شو نه ماړه دا دونه ټایم پې نه لګي. دا چې کوم دی دي سره ټایپینګ کې دی یارې جنۍ ته وایي یعنې دا ورشه دا بل لږ دا بل ځای ګیر که دا دي سره په کاپي پیسټ کې پراتي بس صرف یې کاپي کوي درب ورکوي. مړه بیا مې کاپي پیسټ راوالي سړی وکړي باسي پکې داسې چې هغه مې لیکي نو بس ګرانې سړی پې دومره لیکلو څوک یې ونه وایي بده خبرې. اطاولا جان کمپیوټر ډي جے موسی زما خبره ورزګره وختي زه ناست وم وحید دوراني مخه هغه چې کوم دی کمنټ غلط کړی او داسې کار دی هغه شفارس یې مه وروړه قربان دې شم. چې بس غلطه خبره وکړه بس بلاک شو په بلاک لیسټ کې پروت دی چې کله م زړه ومنله بلاک نه بیا وباسم چې کله ورته او عمران خان نه دی چې ما ته وګوره بس اوس په دغه کوو. زه مسکان یو غزل شو قربان دې شم پتو مې درمټ अताउल्ला खान बोलिए आप क्या सुनना पसंद करेंगे, पुश्तो या उर्दू? پوه نه شوم طبیعت کې ښه دی؟ شکر دی برابر دی. یو پیالې مې وڅښله او بس بیا هم همدغه ختمېدو واله ده. بس تاسو دواړه په مقابلې هغې یو چانک وڅښلو تا یو پیالې وڅښله. زما خو چې لږې ډېره زیاته څلور پرتې دي څلور. سمه ده نکریدو شپې دې جوړه کړې دا کاوي دي چې تیارېږي او دوی اسکي ګوله د مسکان خو په وجود کې چربي ځکه به کاوي اسکي مونږ خو وچ کلک مونږ څه دي واقعي اطاولا خان ته پورته کاشي په سر یې ودې شرموله په جاګیره سمنډه کړله دراني. زما یو یار دی هغه ملنګي د خیال کوه د ډېډۍ نوم دی او هغه لیکلي دي وایي څومره چې په سپین نیت چلیدلي یو، څومره چې په سپین نیت چلیدلي یو بیا مو هم تاوان کې توبه کړې ده. توبه مو کړې ده؟ نو توبه خو ښه خبره ده. دا خو ډېر ښه کړی دی دا بد کار نه دی. دا یو ډېره دغه شپه اولې سیګنل یې سره کمزوري کوله. د مسکان اوس تا که ووایه وختي چې تا هغه کم دغه ووایي
سیګنل ډېر دا شورونه به تاسې بندوئ میوټي به لګوئ بیا زه وایم چې دا رقم نه وایم دومره شور دې راخیستی دي ړندیانو ګوډیانو کډیان دې ګرد راوستي دي بس میوټ ولګوئ چې هغه سندره درته ووایم سلامت الله جانا کم رسوا ہے کھویا ہے راستہ آئے لے جائے اتنی سی التجا میری ضمانت ہے تو میری امانت ہے مجھ کو ارادے دے قسمیں دے وعدے دے میرے ادوا لا زه خیر دی دا کاول ډېره کړې وه قربان نه هغه کاوي ګوټ دې ما ته دا موسم کے اشارے دے دل کو ٹھکانے دے نه څه خبره نشته قربان کنټینیو هلته یو چانک کاوس کړه نو خامخا سرعت لري زه کنټینیو خیر دی ناګر سره خطان هم پکې راځي اور اس کو مسکانے سو قلاری ګله نه مړه والله د دې مثال لکه دی کې 47 ټوپک دی چې په قسم خندا به شي دا غروانه ماشومه مرګري چودل په جړا شي بیا په جړاوي کې په خندا شي په خندا نه مړه هغه 75 ټوپک دی چې یو ځل په ګوته برابر کی کنه بیا به هغه پلار رامني اتولا میوټ لګاوه ما میوټ خلاص کړی دی میوټ لګاوه غانا وای نو ما ته به خندا څنګه نه راځي زه یا الله ته خو ما څه خندا واخې لري کې و د چې الله دې نه کی خله دې ماته شخله دې کاږه خله ماته شه اصل دې غټه خله دا کیمرا باندې مدینه خندا ورچی طالبانو دومره خیریت والو راته وی شیخ خندا و زلزله خو نه وی تا د تسبیح مسواک پس پرې ودل دا بس خیر دی دا نه غدې بیا کا وسکی دا شی شو قسم په دې کو دا ساره پورې ما خندا نه بس کی نه مړه خندا یو دې کاوه ختم نشي یو خندا د اخرې چې دوبه کې تاسو سره د کاوي چینکته چې دا نو تاسو کو د دوی د وطن ول ډیره زیاته چې سکیمړه دی وخت کې سم چې خونم دي ته چې د کاوي ډرم کې دی نه کدی به استته بوت وتی دی بس دلته زموږ مرګري په سعودي عرب کې په خدای دی باور ته چې چینکی غټه پخکړی وته نه چټوره ده پینټا ګولې سمترو ګولې ګول هر یو شی وسره خوري ګوله نو وخت چې کم دی هغه یو مرګریم کاوه په حق یو ګټ می ته واغشته مې بس لري کما تی ولی اوس کوم ورته مې دا کاوه د کته ما ته دیګ راډک کړي مسکانه دا یو ورکه دی د جمشید پراچا د توي وي یو شیر درته یو لس کمنټ یو او یو شیر درته باندې سوا ډیر وای دا یو شیر دالې کوي او فراو د خېجو دالې د ما ته په وخت د سامي باندې سیو ته خپل نشي راغلی دا چې کار کوي راځي نو ما خندوي څوک راوخېجو